قدرمنو بیا هرکلی وایم تاسو ټولو ته د افسانې په لوري ځم. نوې افسانه ده، ډېره ښکلې افسانه ده. لومبي ځل یې در سره شریکوم او تمه لرم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. د افسانې لیکوال دی افتخار ساحل او د افسانې نوم دی فرق. په دغه هیله یې در سره شریکوم چې ستاسو خوښه شي، نو ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. په دې 18 کالو کې نن په لومبي ځل هغه ته د ریل ګاډي د فرست، سیکنډ او تھرډ کلاس د ډبو نه یوازې اندازه وشوه، بلکې هغه یې په خپل اصل مقام، معنا او حیثیت هم پوه شو. فرست، سیکنډ او تھرډ انداسې لکه سټیشن ماسټر، بابو صیب او زه. خو نه، زما خو دومره حیثیت هم نشته چې زه په دغه کرښه کې په آخري صف کې ودرېږم. کرښه خو د انسانانو ترمنځ د بدرنګې کرښې چا راښکلې دي؟ هغه د خپل ځان نه سوال وکړو، خو چې د خپل سوال څه مدلل ځواب یې ونه موندو، نو بیا ورته د سټیشن ماسټر او بابو بېزتي را یاده شوه. ستا کار صرف چای ډوډۍ راوړلو سره دی، پلار به راته نه جوړېږي ښه؟ نه، نو تاله په کرسۍ د کېناستو اجازه چا درکړې دی؟ دا کرسي، دا میزونه، دا ټلیفون، دا د چت پکې او د دې دفتر، دا هر څه زما او زما د حیثیت مطابق خلکو د پاره دي. دا څه شیباز ګړه خو نه ده. زما آفس ته او ته داسې ټوله ورځ ګاډي راکاږي چې ستړی شوې. پاسه درته ویم د چپړاسي بچیه. او د چپړاسي بچیه ټکي سره به هغه ته داسې محسوس شو لکه چې ناګهانه ترې چا په دې مخ یوه توده ته توړه ویستې وي. او دې سره به ورته د سټیشن ماسټر هغه بې بریتو سره شونډان ور یاد شو، کوم چې به د معمولي غوندې غوسې په وخت لکه د اوښ په شان وران ویجاړ او بې ترتیبه ښکته بره کېدل. د هغه وروځه به بیا خړه شوه. زه خیر که سټیشن ماسټر زما بېزتي وکړه او ما ته یې بد رد وویل، نو بیا هم سټیشن ماسټر دی، لوی سړی دی، زما د 10 میاشتو د تنخوا هومره تنخوا اخلي. نو دا بابو نه رښتیا، دا بابو ګوټی ده راته ولې د ځان نه کوجا خان جوړ کړی دی. دی خو په خپله د افسرانو او سټیشن ماسټرانو تالي سړی، بلکې چپړاسي. او یو ځل بیا د چپړاسي لفظ ویلو سره د هغه په ذهن کې د دې لفظ نوې معنی راوټوکېدی. یاره لونګینه، که رښتیا را باندې وای نو موږ ټول چپړاسیان یو، د یو بل، یو د یو او بل د بل. څوک غړ چپړاسي او څوک لکه زما. نن که سټیشن ماسټر زما بېزتي وکړه، نو دا ځکه چې زه د هغه چپړاسي وم، او که بابو زما په مقابله کې د هغه طرف وکړو او موږ خلکو ته یې خره او جاهلان وویل، نو دا هم ځکه چې هغه غریب د سټیشن ماسټر چپړاسي و. موږ ټول چپړاسیان وو، خو په چپړاسي کې هم فرق وي. لکه څنګه چې انسانان ټول یو دي، خو په شکل کردار مال دولت او خوی بوی کې د یو بل نه جدا او بدل دي. هغه په لاشعوري توګه ځان سره مسکی شو، لکه چې د خپلو بېربطه خو بنیادي دلایلو نه ښه متاثره شوی وي. لونګین د ریلوې سټیشن په هغه خاته کې یو بینچ ته ډډه ووهله، چېرته چې خلک د ګاډي او د خپلو خپلوانو د راتلو انتظار کوي. هغه د جیب نه د پرېس سګرټو ډبې راوویستو، یو سګرټ یې ترې په خوله کې کېښو، جیب ته یې لاس کو، خو ماچس اندا واخله مشره. هسې بې ادبي دې معاف وي، خو یو تپوس کولی شم؟ په نږدې بینچ ناست یو مسافر د لونګین نه تپوس وکړو او ماچس یې د هغه مخې ته ونیو. او ولې نه؟ لونګین سګرټ بل کو او یو اوږد کش راغ کو. زما دلته په دې بینچ تقریبا نیمه ګنټه وشوه، خو تا ته مې برابر خیال دی. خیر خو دی ډېر پریشان ښکاري. هغه د لونګین په اوږه لاس کېښو او په بل لاس یې د هغه د مخې نه خپل ماچس اوچت کو. نه پریشان نه یم، البته حیران یم، او حیران هم په دې غلط او بې ځایه تقسیم. هسې ستا په خیال د مال، دولت، جایداد یا عهدې په وجه یو انسان د بل انسان نه کمتر یا برتر کېدی شي؟ ټیک تا چې په موږ کې به هغه علمي یا تعلیمي قابلیت نه وي، خو موږ د کوم خان، کوم افسر، کوم وزیر او کوم باچا نه د هغه
خاني افسري وزیري او باچایي غوښتې ده. مونږ خو ټول عمر خدای ته په 2 وخته ډوډۍ باندې په سجدو خپل تندي تور کړي دي. که د جهان په ټولو نعمتونو او ورکړو باندې بابوګانو او افسرانو خپلې پنجې خښې کړي دي او د دنیا هر ناجایز د ځان دپاره جایز کړی دی، نو ما خو اوف قدرې هم نه دی کړی. او نن چې په ما د سټیشن ماسټر کمره لږه ښه او یخه ولګېده او د 1 منټ دپاره هلته په کرسۍ کېناستم، نو کوم قیامت یې راکوز کو؟ تا به وي که چا پکې د ښوون اوچ دړې بلې کړي دي. نه، نو دا انصاف دی، دا قانون دی او دا تقسیم دی. که زه غریب یم او لاچار یم، نو دا زما خطا ده. او که هغه سټیشن ماسټر دی او دولتمند دی، نو ولې دا د هغه کمال دی. زما پلار د ملک په حجره کې نوکر و، زه دلته چپړاسي یم، او کېدای شي زما بچي هم د چا ملکانانو نوکران او یا د سټیشن ماسټرانو چپړاسیان وي. دا تقسیم که د خدای وي او که د انسان په شکل کې د دې خانانو، غټانو، بابوګانو او افسرانو سراسر بې انصافي ده. ظلم دی، جبر دی، استحصال دی. زه نه منم دا قانون، دا انصاف او دا تقسیم نه منم، هرګز نه منم. د لونګین ټول خیالونه داسې په درنجکو شو لکه څنګه چې خوشحال په معمولي سټیشنونو هوار ورخیجي او حدو د بریک نوم نه اخلي. هغه د مسافرو نه اجازت وانخیستو او د ریلوی سټیشن په بهرنۍ دروازه نه ووتو. د هغې ورځې نه ټیک 3 ورځې پس سټیشن ماسټر او بابو په خپلو کې ګپ لګولو. یاره بابو صاحب ډېر کمکل سړی و، په وړه خبره به خفه کېدو. ښه شوه چې په وخت ورک شو، وګونه مو په ارام شو. صیبه ستاسو خبره په ګل بدله. هغه کمکل کم او پاګل زیاتو، ځکه چې پنشن ته یې 100 کاله و چې به ګوړه شو. زه اوس په کلي کې د سکولونو مخې ته تورتوړان خرڅوي. ها 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 ها، او دواړو وخندل.